ګرانو خوږو هیوادوالو، په ځانګړې توګه هغه دوستانو او هیوادوالو ته چې زما ویډیوګانې اوري، زما کانال ګوري، هغو ته تاسو ټولو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. له تاسو نه مننه کوم چې په ډیره مهرباني سره ماته کومنټونه رالیږئ او خپل سوالونه او پوښتنې رالیږئ. تاسو نه مننه. نن په دې ویډیو کې تاسو ته د ګلوتین په باره کې، ګلوتین څه رقم ماده ده، څه رقم څیز ده او زموږ بدن ته کوم تاوانونه اړوي او اړیکه یې ارتباط یې له سیلیاک ناروغي سره چی ده. خپله د سیلیاک ناروغي کومه ناروغي ده او د موږ بدن ته کوم تاوانونه اړوي، په دې باره کې تاسو ته معلومات درکوم. ګلوتین په غنمو کې، په وربشو کې او په جودرو کې یو پروتین ده، یو پروتینی ماده ده. کوم وخت چې موږ اوړه خیشتوو چې له هغه نه ډوډۍ جوړه کړو، دغه پروتین فعالیږي یا ژوندی کیږي، او کوم وخت چې موږ دا ډوډۍ خورو، دا ګلوتین ماده زموږ په وړه کولمه کې موږ ته ستونزې او مشکلات پیدا کوي چې زه تاسو ته اوس توضیح کوم، تشریح کوم. ګلوتین هغه د وړو چسب ته وایي. وړه چسب لري، سرش لري، لاس پورې مثلا یو تالګي پورې، یو خمیردان پورې نښلي، دغه چسب ته یې ګلوتین وایي. په اروپایي ژبو کې خپله کلمه د ګلوتین هم په نوم د چسب ده، یعنی د چسب معنا لري. کوم وخت چې موږ او تاسو ډوډۍ خورو، وچه ډوډۍ د غنمو یا د وربشو، د ګلوتین ماده زموږ په د وړې کولمې په داخلي دیوال کې یو نازکه پرده ده چې دې ته په آلماني ژبه کې شلایم هاوت وایي. پر دې باندې حمله کوي او دا دې ته تاوان اړوي، دا زخمي کیږي، دې ته تاوان اړوي. دغه حالت ته د سیلیاک مریضي وایي. دا په دې معنا چې سیلیاک مریضي خپله یو اوتو ایمون مریضي ده. په دې معنا چې زموږ دفاعي سیستم د بدن، زموږ د مدافع یا ایمون سیستم د بدن په ناپوهۍ سره، په اشتباه سره پر حجراتو د وړې کولمې حمله کوي، په دې پردې په حجراتو حمله کوي او هغې ته تاوان اړوي او دا حجرات له منځه وړي، دا وژني. وخت چې دا کار وسو، زموږ وړه کولمه نور دا اهلیت نه لري، مریضه ده چې مریضیږي، چې وکړی سي د خوړل شوو او د هضم شوو خوراک نه چې له معدې نه، معده کې هضمیږي او کولمې ته راټیټیږي، وړې کولمې ته، له دې نه منرالونه، ویټامینونه او غذایي توکي وینې ته جذب کړي. دا کار نور نشي کولی. بنان موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږو د دغه سیلیاک مریضي په نتیجه کې یا د دې ګلوتین په نتیجه کې. د سیلیاک مریضي په لاندې ډول لاندې نښې او علامې لري چې موږ ته په بدن کې پیدا کیږي. موږ ته د خېټې درد پیدا کیږي، موږ ته اسهال پیدا کیږي او د خېټې درد پیدا کیږي، دلبدي یا استفراغ موږ ته پیدا کیږي او په خېټه کې مو ډېر باد راټولیږي، دا پیدا کیږي. همدارنګه
زمونږ په مغز کې یو هورمون ده چې هغه ته سیروتونین وایي. سیروتونین هورمون ګډوډېږي، خپل تعادل له لاسه ورکوي، خپل نظم له لاسه ورکوي. په نتیجه کې د دغه هورمون د عدم تعادل د نشتوالي په نتیجه کې زمونږ پر اشتها، زمونږ پر خوب او زمونږ په رواني حالت ډېر بد تاثیرات راځي. زمونږ اشتها خرابېږي، زمونږ خوب خرابېږي، زمونږ رواني حالت خرابېږي، موږ ته عصبانیت پیدا کېږي، موږ ډېر ژر عصباني کېږو او موږ ته روحي نارامتیاوې پیدا کېږي. همدارنګه موږ خپل وزن بایلو، وزن مو راټیټېږي، ځکه چې زموږ وړه کولمه مریضه ده، ناروغه ده او نشي کولی چې ګټور مواد له خوراک نه وینې ته جذب کړي. موږ وزن راټیټېږي. زموږ ته د هډوکو دردونه او د مفصلونو دردونه پیدا کېږي. همدارنګه موږ ته عضلاتي دردونه، د عضلو دردونه پیدا کېږي او عضلې مو وړوکی کېږي، ځکه وزن بایلو، ځکه غذایي مواد نشو اخیستی، دا بایلو او وزن مو راټیټېږي. همدارنګه موږ ته د پوستکي مشکلات پیدا کېږي. موږ د پوستکي له ستونزو سره پوستکي کې مو خارښت پیدا کېږي، بخصوص د دې غاړې په شاوخوا کې دا مشکل سره مخامخ کېږو. زموږ په بدن کې د اوسپنې، د B12، د ډي او د کا د ویټامین کموالی پیدا کېږي، ځکه چې بیا هم زموږ کولمه ناروغه ده او نشي کولی چې دا ګټور مواد وینې ته جذب کړي. بنان موږ د دې موادو له کمبود سره مخامخېږو او موږ ته د میګرین سردردونه پیدا کېږي. موږ سردرد سره مخامخ کېږو. همدارنګه موږ د سترګو په شاوخوا کې تور په اصطلاح رنګ پیدا کېږي، توره حلقه پیدا کېږي. دا هم د سلیاک د مریضي علامې دي. که تاسو په خپل بدن کې 2، 3 یا څو علامې د دغه علامو نه، د دغه نښو نه ووینئ، نو تاسو باید نتیجه واخلئ چې تاسو د سلیاک ناروغي لرئ او تاسو ګلوتین سره حساسیت لرئ. بنان باید فوراً د وړو د غنمو ډوډۍ او د اوربشو ډوډۍ چې ګلوتین ولري دا قطع کړئ. څوک چې د سلیاک ناروغي لري باید دا نوع خواړه ونه خوري، یعنی ګلوتین والا خواړه باید ونه خوري. غیر د ګلوتین له باسه ډوډۍ یو بل ډېر غټ تاوان زموږ بدن ته رسوي، ډېر غټ تاوان. هغه دا ده چې د غنمو په ډوډۍ کې یا د اوربشو په ډوډۍ کې 83% کې نشایسته وجود لري. نشایسته او دا د موږ د هضم په سیستم کې وخت چې موږ یې خورو هضمېږي، دا په قند یا په شکره تبدیلیږي. په بل بیان وخت چې موږ ډوډۍ خورو په حقیقت کې موږ قند یا شکره خورو، ځکه دا په قند او شکره تبدیلیږي. وخت چې شکره په وینه کې ډیره سي، زموږ مغز چې رهبري کننده ارګان ده دا امر کوي ځیګر ته چې دغه ډیر شوی قند په وینه کې دا واخله په غوړیو تبدیل کړي. بنان ځیګر چې یو ډیر مهم لابراتوار ده، یو ډیر مهم ارګان ده، غړی ده د موږ د بدن، دا قند اخلي دا په غوړیو تبدیلي. بنان په خېټه کې دغه انسانان چې خېټه لري دا غوړي د همدې یو غټ قسمت د همدې ډوډۍ نه پیدا شي.
دلته ځای نیسي. زمونږ په اورمیږ کې غوړي راټولیږي، موږ دومره اورمیږ پیدا کوو. تاسو به لیدلي چې انسانان د اورمیږ قسمت کې دلته پولې لري او اورمیږ یې دومره غټي. یا بخصوص په ښځو کې د لاندې قسمتو کې د کناټیو قسمتو کې د لاندې قسمتو کې غوړي راټولیږي او زمونږ وزن لږي. وخت چې دا حالت منځته راغی، غوړي د موږ په بدن کې زیات سو، زمونږ وزن لوړ سو، موږ ته د وینې لوړ فشار، د وینې چربي دا منځته راځي. خطر د دې چې موږ د شکر مریضي سره مخامخ شو دا منځته راځي، او زمونږ وزن ډیریږي او موږ ته د وزن د ډیروالي په نتیجه کې د هډوکو او د مفصلونو پرابلمونه پیدا کیږي. تاسو وینئ چې هغه څوک چې ډیر وزن لري هغه کسان ټول د هډوکو پرابلمونه لري، بخصوص د زنګنو او د لګنې خاصرې مفصلونه دا له منځه ځي، دا زوبلیږي او دا انسانان دا پرابلمونه لري. یعنی وګورئ چې د یوازې د ډوډۍ په خوراک کې موږ څونه مشکل سره مخامخ کیږو، څومره ستونزو سره مخامخ کیږو. ښه، اوس نو د خلاصون لاره کومه ده؟ څه باید وکړو؟ خوږو عزیزانو، مخکې له دې چې دا قسمت تاسو ته توضیح کوم، تاسو نه غوښتنه کوم چې لطف وکړئ زما ویډیو سبسکرایب کړئ، هغې نه ملاتړ وکړئ، د زنګ علامه ووهئ او دا ویډیو خپلو نورو عزیزانو دوستانو ته ولېږئ چې هغوی هم ترې ګټه واخلي. ښه، د خلاصون لاره په اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا، هندوستان او د پرمختللو هېوادو کې اوس دوی دا وړو نه ګلوتین جدا کوي. یعنې داسې وړه دي د غنمو د وربشو چې ګلوتین پکې نشته، ګلوتین فری دي، یا په آلماني ژبه فرای دي له ګلوتین نه. دا وړه واخلئ، په خپل کور کې ترې ډوډۍ پخه کړئ، ویې خورئ. بل دا چې د جواریو وړه، جواري پاخه کړئ، ویې خورئ. دا ډیره ګټوره ډوډۍ ده او تاسو ته د ډوډۍ ځای کمبود پوره کوي. لوبیا پخه کړئ، بلې غوړي په آخر کې واچوئ. مه هېروئ، ما په ټولو خپلو ویډیوګانو کې ویلي دي چې غوړي په اول د پخلي کې مه اچوئ چې هغه زهري کېږي. په آخر کې چې غذا پخه سوه، منقل مو ګل که، دې وخت کې غوړي پکې واچوئ. لوبیا پخه کړئ، د خود وجوشوئ. وخت چې کاسه کې مو واچول، بیا غوړي پکې واچوئ او چکني پکې واچوئ، لوبیا وخورئ، نخود وخورئ. تاسو هم ماړه ساتي، هم د ډوډۍ ځای نیسي او هم د تاسو بدن ته بهترین غذایي مواد درکوي. دا کار وکړئ. کرم او شین ګلپي چې ورته بروکولي هم وایي، دا ډیره ښه غذا ده، ډیر ښه غذایي مواد لري، بخصوص د سرطان ضد تاثیرات لري. دا دوه خواړه مې چې تاسو ته ویل، کرم او هغه شین ګلپي یا بروکولي، دا پاخه کړئ، دیو کې مو غوړي آخر کې واچوئ او ویې خورئ. تاسو ماړه ساتي، تاسو ته ډیر ښه غذایي توکي درکوي ستاسو بدن ته او تاسو له مریضیو ژغوري، بخصوص له سرطان. نو ګورئ، منګه کولی شو چې ګلوتین سره مبارزه وکړو، جدل وکړو، هغه ونه خورو، ډوډۍ ونه خورو، په نور په ځای دغه شیان وخورو. ډوډۍ، وچه ډوډۍ یو مضر، یو ضررناک خوراک د انسان ته. تر هغه ځایه چې کولی شئ د دې له خوراک نه ډډه وکړئ. ډېر انسانان
معتاد دي، اعتیاد لري. ځکه چې 50 کاله 80 کاله یې ډوډۍ خوړلې ده، اوس نشي کولی چې ډوډۍ ونه خوري. بنان هغه وړو نه ډوډۍ جوړه کړئ چې ګلوتین ونه لري، هغه وخورئ. یا که دا نورماله ډوډۍ هم خورئ، ډېره کمه ډوډۍ راواخلئ، خپلو خوړو سره یې وخورئ، نور خواړه ډېر وخورئ چې تاسو ماړه هم وساتي او مشکلاتو سره ستونزو سره مخامخ نشئ. بیا هم تاسو نه مننه چې ویډیو مو ما سره تر پایه واورېده. په پای کې هغه وطني خبره چې روغتیا پادشاهي ده، ساتلې واقعا په موږ او تاسو فرض دي. موږ کولی شو دا وساتو. دا هڅه او هاند پورې مربوط ده. موږ څونه پوهه کمایي کولی شو، څونه پوهه زده کولی شو د صحت او روغتیا باره کې، او څنګه خپل صحت ساتلی شو، دا کار کولی شو. او فقیرو بېوزلو انسانانو ته لطفا کمک له یاده مه باسئ، له هیره یې مه باسئ. موږ او تاسو انسانان یو. دا زموږ او تاسو انساني او عقیدتي وظیفه ده چې موږ بېوزلو انسانانو ته کمک وکړو. تاسو نه ډېره مننه.